بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه مثله، ولمسلم في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة سوى الحي على التين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي سعيد الخدري روایت ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اذا سمعتم النداء، کله چې تاسو واورئ आवाज نه مراد اذان کول دي، د اذان आवाज تاسو واورئ نو فقولوا تاسو وای مثل ما يقول المؤذن، پشانت د هغه یقول المؤذن چې کوم الفاظ مؤذن یعنی اذان کون کوي، تاسو هم هغه الفاظ ورسره ووایي او تکرار یې کړئ. بیا مسلم کې دا روایت راځي چې حي على التين یعنی حي على الصلاة حي على الفلاح کې به تاسو څه وایي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. دا بل وسلی کېږي. د حدیث نه یو مسله دا ثابته شوله، جواب ورکول د مؤذن دا ثابت شوله. بیا دغه جواب ورکول په دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا دغه جواب ورکول واجب دی او کنه دا مستحب دی. نو یو قول د علماو دا دی چې دا واجب دی، ځکه په دې باندې امر راغلی دی فقولوا مثل ما يقول المؤذن. او نور جمهور علماء چې نه، دا جواب ورکول دا واجب نه دی بلکې دا مستحب دی او سنت دی. په دې کې بل مسله دا ثابته شوله چې ښه جواب خو به ورکو، څنګه جواب ورکو؟ نو جواب ذکر وکړو چې جواب داسې ورکول کېږي چې کوم الفاظ مؤذن وایي نو همغه الفاظ به اوریدونکی ورسره تکراری وي جدا جدا. هغه وایي چې الله اکبر، اوریدونکی به وایي الله اکبر. هغه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله، اوریدونکی به وایي اشهد ان لا اله الا الله. دارنګ هغه وایي حي على الصلاة، نو په دې کې به اوریدونکی لا حول ولا قوة وایي لا حول ولا قوة الا بالله. په دې کې ګوره بعض خلک لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ورسره وایي، لیکن دا په حدیثو کې نشته. یوازې به سړی څه وایي؟ لا حول ولا قوة الا بالله به وایي. د دې نه بله مسله دا ثابته شوله، د کوم خلک چې اذان واوري عوام الناس هغوی څه وایي؟ جل جلاله، یعنی دا د سنت خلاف عمل ده. دا هغه کسان دا الفاظ تکراری وي چې هغوی ته دین نه دی معلوم. نه موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښودنه کړې، تعلیم یې راکړی. کله چې مؤذن اذان تاسو واورئ، الفاظ یې واورئ، نو د هغې په شانت الفاظ وایه. دا چې اوس بعضې خلک وایي جل جلاله، نو دا د سنتو خلاف عمل شولو. رسول الله یو شی ښودلی، موږ بل شی د ځان نه وایو. او دا علامه د چا د ناپوهۍ ده چې خلک ناپوهه دي په سنتو باندې، نو په هغې باندې مراد راغی. بلکې سنت دا ده چې مغسې الفاظ به سړی وایي. دا مسله ثابته شوله. او بله مسله په دې کې دا هم ده چې قد قامت الصلاة کې به سړی څه وایي؟ قد قامت الصلاة. نو په دې کې یو ضعیف روایت کې راځي اقامها الله و ادامها، دا الفاظ راغلي دي، لیکن دا الفاظ هم څه دي؟ دا هم په صحیح روایت کې نه دي راغلي، بلکې په هغې کې هم به سړی دغه الفاظ وایي. دا د اذان خبره شوله. بله خبر دلته یوه بله مسله ده. هغه مسله ده چې کله اقامت کېږي، نو اقامت په وخت کې به سړی څه وایي؟ د عام الفاظو د حدیث نه دا معلومیږي چې په اقامت کې هم سړی هغه الفاظ وایي، لیکن دا خبره ضعیفه ده. تاسو به ډېر کله کسان وینئ زموږ د صفونو کې به هم وي ولاړ وي، نو چې اقامت کې همغه الفاظ وایي.
لیکن دلته صحیح خبره ده چې نه دا وخت د چا ده د اذان او د اقامت ترمنځ د سړی باید دعا وکړي. شیخ امین الله صاحب په دې کې دا فتوا ورکړې ده او دلته باید څه وشي دلته باید دعا وشي او دغه اقامت اذان ته نه دی شامل. څنګه چې رسول الله فرمایي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن یغه الفاظ بنوي. نو دا به هر حال اختلافي مسأله ده. بل روایت راوړي وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه قال فرمای یا رسول الله اې د الله رسوله اجعلني امام قومي ما وګرځوا د خپل قوم امام مقرر کړ. فقال رسول الله فرمایل انت امامهم تدوی امام شولې وقتدی باضعفهم ته اقتدا کوا په ډیر ضعیف ترین دغه پسې. مطلب دا چې ته کلم امام شولې نو ته د دوی ضعیفانو لحاظ وساته. مطلب دا چې لمونږ ډېر اوږد دوام چې هغه ضعیفان خلک څه شي عذاب شي او هغوی ته ضرر ورسي او په تکلیف باندې شي. او یو فرمایل واتخذ مؤذنا ته ونیسه ځان دپاره یو مؤذن داسې مؤذن لا یاخذ علی اذانه اجرا چې نه اخلي په اذان باندې مزدوري. د دې حدیث نه یوه مسله دا ثابته شوله چې سړی مطالبه کولی شي. د څه مطالبه کولی شي؟ دیني ریاست دپاره. ګورئ دلته دوه قسم مطالبې دي. یو د ریاست د دنیوي دی، مثلا د حکومت او د ولایت ریاست، د هغې مطالبه د صحیح نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده چې تاسو ریاست او مشري مه غواړئ. لکه مثلا بعضې وایي ما د پلانکي ځای والي مقرر که، ولسوال مې مقرر که، رئیس مې مقرر که. دا صحیح نه دي، مطالبه به سړی نه کوي. او هر چې دغسې کارونه دي دیني، نو په دې کې سړی مطالبه کولی شي. سړی چاته ورته ووایي ځای کې تدریس راته پیدا کړه، یو ځای کې امامت او خطبه راته پیدا کړه، نو په دې کې بیا خیر د پروا نه کوي. یو ځای کې مې مؤذن مقرر کړه، نه دا پروا نه کوي. دا صحیح ده، جایز ده. د دې وجې نه علما فرمایي چې خاص کر په هغه ځایونو کې چې کله سړی پوهېږي چې دلته اوس مناسب کس نشته دی او زه مناسب یم. لکه یوسف علیه السلام ته چې کله باچا د وخت هغه وظیفه پیش کړه چې ته به زما سره وظیفه کوې، نو هغې څه ویل؟ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم. د هغې نه معلومیږي چې بعضې وخت کې سړی په ځان باندې پوهېږي چې زه د دې لایق یم او زما په شان ته وړ او مناسب کس بل نشته دی، نو بیا به سړی دغسې مطالبه کولی شي. نه دا جایز شوه. بله مسله دا ثابته شوله چې د امام دپاره په کار ده چې هغه د مقتدیانو لحاظ وساتي، لکه دا مسله مخکې هم ذکر شوې بار بار. بله مسله دا ثابته شوله چې مؤذن په اذان باندې باید مزدوري وانخلي. مزدوري په اذان باندې اخیستل دا ناروا دي، ځکه صراحتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یاخذ علی اذانه اجرا، چې په اذان باندې مزدوري دا نه اخلي، دغسې مؤذن ونیسي. دې نه معلومه شوله چې په اذان باندې مزدوري اخیستل دا ناروا دي. دلته بله مسله دغه مسله دا ده چې د خلکو نه مزدوري اخیستل دا ناروا دي. که چېرته د حج اوقافو نه یا د دولت د طرف نه مزدوري ورکولی کېږي دا بیا جایز ده، په اتفاق د علماو سره. په امامت باندې دارنګه په اذان باندې مزدوري چې د دولت د طرف نه ورکولی کېږي دا صحیح ده. دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې امام به غیر وي د مؤذن نه او مؤذن به غیر وي د امام نه. دا مسله هم یاد لرئ. زموږ ډېر ملګري په دې باندې نه پوهېږي. وی زه چې کله دلته اول راغلم نو بعضو ملګرو به دا ګیله کوله چې د مولوي صاحب اذان نه کوي. نو ما ورته ویل چې اذان په ما باندې شته نه دی، که چېرته د اذان په امام وای نو زه بیا به انشاءالله وختي به ورته تیار م، اذان به مې کولو، لیکن د امام دپاره اذان نشته دی. بیا ګورئ په دې کې هغه سوال ده، پرمې م تاسو ته ویل چې بعضې سوالونه تاسو یاد لرئ. وی هغه کوم یو عمل دی چې د خیر عمل دی او رسول الله نه دی کړی، هغه وینې اذان ده. نبی علیه السلام اذان نه دی کړی، سره د دې نه چې د خیر عمل ده او د اذان فضیلتونه په حدیث کې صحیح حدیث کې ثابت دي، خو لیکن رسول الله د اذان نه دی کړی. نو دې نه معلومه شوله چې مؤذن به غیر وي د امام نه او امام به غیر وي د مؤذن نه.
نو په امام باندې اذان نشته دی مؤذن باید غیر وي بل څوک وي نو د دې وجې نه دنه معلومه شوله چې امام به اذان نه کوي بلکې مؤذن به غیر وي بل څوک به ونیسي اب اذان کوي نو دا مسله د دې نه ثابته شوله داسې نور احادیث دي انشاءالله په دې باندې اکتفا کوو وبالله تعالی توفیق